انشټاین، کوري او یا فلمینګ دا ټول د نوبل جایزې ګټونکي دي. آیا مصنوعي ځیرکتیا هم دا بریا ترلاسه کولی شي؟ د مصنوعي ځیرکتیا یو جاپاني شرکت ساکانا ای آی یو مصنوعي ځیرکتیا معرفي کړې چې کولی شي په خپل چاري یا خپلواک ډول څېړنې وکړي. د مصنوعي ځیرکتیا ساینسپوه باید د علمي څېړنو لپاره نظرونه او علمي څېړنې وکړي، هغه وارزوي او بیا یې پایله هم وړاندې کړي. مصنوعي ځیرکتیا ان دا هم کولی شي چې له وړاندې د نظرونو او څېړنو د شتون په صورت کې په هغې پسې ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه هم وګوري. ساکانا غواړي چې د هرې علمي مقالې لپاره د مصنوعي ځیرکتیا ساینسپوه خدمات د 15 امریکایي ډالرو په بدل کې وړاندې کړي. نو نور ساینسپوهانو ته اړتیا نشته، لا دومره ژر نه، لا هم پر مصنوعي ځیرکتیا ځینې محدودیتونه شته. اړتیا ده چې داسې موضوعات ورکړل شي چې وشي کولی نظرونه وړاندې کړي. مصنوعي ځیرکتیا دغه راز د ګرافونو او جدولونو په برخه کې هم ستونزه لري. نو د اوس لپاره د نوبل جایزه یوازې د ریښتونو ساینسپوهانو لپاره خوندي ده. آیا څوک خپل ریسایکل شوي ادرار څښي؟ فضانوردان دا کار کوي. په فضا کې زیرمه کول لومړیتوب لري، ان د مهمو شیانو لپاره هم. له دې کبله ادرار د ریسایکل کېدو له لارې د څښاک په اوبو اړول کیږي. خو که چیرې فضانوردان له مرکز څخه بهر وي نو بیا به څه کیږي؟ تر اوسه فضانوردانو پمپر اغوسته چې ادرار ترې راټول کړي، دا په دې معنی چې دغه مایع له لاسه ورکوله. خو اوس د ستورمزلو دا نوي کالي په خپله ادرار ریسایکل کولی شي. دغه کالي د یوه بهرنۍ نلکې په مرسته ادرار او خولۍ راټولوي، بیا مایعات د اوسموز 2 مرحله‌یي فلټر څخه تیریږي. دا د فضانوردانو پر شا د بوټانو د بکسې په څیر ښکاري. دا چاره فضانوردانو ته په فضا کې د لا ډیر قدم وهلو امکان برابروي، پرته له دې چې د بدن د اوبو د کمیدو په هکله اندېښنه ولري. په هندوستان کې پولیس د لیوانو د نیولو په هڅه کې دي. لیوانو په څه باندې تیرو 2 میاشتو کې 9 کسان وژلي، چې 8 یې ماشومان وو. لیوه پر دغه 9 کلن هلک هغه وخت حمله وکړه چې ویده و. شپې موږ ټول ویده وو چې لیوه راغی. لیوه زما پر مرۍ خوله خښه کړه. کله چې مې چغه کړه هغه وتښتېد. له 150 ډیر په وسلو سمبال پرسونل او په لسونو د ځنګلونو اړوند چارواکي د ډرون په مرسته د لیوانو لټون کوي. 4 نیول شوي دي. په هند کې د شاوخوا 3000 لیوانو زیاتره یې تر محافظت شوو سیمو د باندې ژوند کوي. د اوسېدو د اصلي سیمو او وحشي ښکار کمښت لیوان دي ته هڅولي چې د هستوګنې سیمو ته مخه کړي. د موټر چلولو لایسنس ترلاسه کولو لګښت. د لایسنس زده کړه مختلفو هیوادونو کې له یو بل سره ډیر توپیر لري. په آلمان کې لګښت ډیر لوړ یعنی اوسط 3,500 یورو دی، چې د سترګو معاینه، د لومړنیو مرستو کورس او لږ تر لږه 2 ساعته موټر چلول پکې شامل دي. په ناروې او سویس کې لګښت بیا تر ټولو لوړ یعنی کابو 4,000 یورو دی. ځینې هغه ځایونه چې د لایسنس ترلاسه کولو بیه پکې ډیره ټیټه ده بنګلادیش، هند او مکسیکو دي. خو یوازې لګښت مطرح نه دی. په آلمان کې له احتیاطه ډکه پروسه د دې باعث شوې چې پر سړکونو باندې د مړینې کچه د هغو هیوادونو په پرتله ډیره ټیټه ده چیرې چې لایسنس ارزان او ازموینه یې اسانه ده. خو پر سړکونو تل د خوندیتوب تضمین کېدلی نشي. ستاسې په هیواد کې د موټر چلولو زده کړه څرنګه ده؟